بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو ایمرجنسی پیغام دی، یو اهم ویډیو ده. مهرباني وکړئ دا ویډیو وګورئ او دا ویډیو مخکې لازم شیر کړئ، د ثواب په نیت شیر کړئ. په سکرین باندې د سیټ ته تاسو ته کوم تصویر ښکاری نو دا د ضلع ثوابې د کالو خان کلی سره تعلق لرونکي حکیم الله جان دی. د حکیم الله یو دردناک پیغام دی. حکیم الله په تولاندې شګې کلی کې د جمعات امامو په 2017 کې د ملا اپریشن شوی دی او بیا بل اپریشن په 2019 کې یعنی دوباره د ملا اپریشن شوی دی او دا غینه پس ورته دړه دوره راغلی و، هارت اٹیک. او دې سات کې حکیم الله چې د جمعات امامو په دواړه خپو باندې شل او په کور کې په کټ کې معذور پروت دی. حکیم الله وایي چې زما په علاج باندې تقریبا 5,70,000 خرچه شوی ده او دا ټول پیسې ما قرض راغستی دي. په دې کې ما سره تقریبا 65,000 روپے امداد شوی دی او دا نور ټول پیسې چې کم دي نو دا په ما باندې قرض دی. حکیم الله وایي چې اوس رانه خلک پیسې غواړي او زه معذوره په ټټ کې پروت یم او ماشومان بچی مې دي، نه را سره مال شته او نه مې جایداد شته او ډیر په سخت او په تکلیف کې ژوند تیروم. نو زه د ضلع ثوابې او د پښتونخوا ټولو مینوالو ته خواست کوم چې استاد سره د خپل وس مناسب مدد وکړي، دا ویډیو مخکې شیر کړي. او استاد دا یو پیغام راکړی دی چې زه د کالو خان کلی ما کالو خان کلی کې د خټو علاقې سره زما تعلق دی او حکیم الله جان نوم مې دی او که څوک ما سره میلاویدل غواړي پیس ټو پیس نو هم راتلی شي. د استاد چې کوم د رابطې نمبر دی یعنی د هغه د ذاتی چې کوم نمبر دی د موبایل نمبر نو دا 0313 56 88 852 0313 56 88 852. مینوالو د استاد د ذاتی نمبر چې کم دی نو دا زه په سکرین باندې هم تاسو ته شو کوم. په مهرباني وکړئ چې استاد سره د خپل وس مناسب چې تاسو سره وس کیږي هغه مناسب منډه وسره وخه او دا ویډیو ول زیات نه زیات شیر کړئ کې دي شي زمونږ تاسو په دې یو ویډیو شیر کېدو باندې استاد د مدد کولو یو ذریعہ وشي.